د ملګری تپوس کړه دی چې یو ښځه او خاوند دي د هغې کوژدن شوې ده او واده لا نه دی شوی، نو هغې په موبایل خبرې کولی شي که نه شي کولی. جواب دا دی چې کله یو زنانه هغې نکاح وتړلی شوه نو دا د هغه ښځه شوه د دغه سړي. نو اوس د ښځې او خاوند منځ کې بلکل ازادي ده، نو هغې خبرې هم کولی شي، هغې ملاقات هم کولی شي. دا شرعا جایز ده ځکه چې په دې نکاح تړلو سره دا دغه په ملک نکاحي کې راله، ملک نکاحي کې راله، نو لحاظ بلکل هغې څه خبرې هم کولی شي. لیکن دومره دا چې اوس په دې وخت کې چې کوم حالات خلکو جوړ کړي دي هغه مناسب نه دي، نقصانات ډېر دي. دا نه چې که موږ یو حرام دي، لیکن نقصانات پکې ډېر دي. لکه یو نقصان پای کې دا دی چې په دې کې زیات وخت راځي، وخت پکې ډېر ځای کېږي. بعض هلکان چې کوم دي نو هغه د خپلو ښځو سره خبرې کوي په ګنټو ګنټو باندې، نه عبادت نه تلاوت نه مونځ او دقه به لګې خبرې به کوي. دویم نقصان پکې هغه دا دی چې په دې په دوران کې اکثر د هلک او جینۍ چې کومې دي خبرو کې ورانۍ راشي، چې ورانۍ پکې راشي بس بیا یو بل سره طلاق او الفاظ چې کوم دي هغې استعمال کوي. لکه ډېر دا مسایل موږ ته راغلي دي چې کسان ته پوښتنې وکړي یاره ښایسته مې خبرې کولې اوس په غوسه کې رالم او ورته طلاق ویلي، نو چونکې دا بیا غیر مدخول بها ده، نو یو طلاق چې ورکړه مکمل دا جدا کېږي، بیا به نوي نکاح تړي. نو دا نقصانات پکې هم راځي. دریم نقصان پکې هغه دا راځي چې په دې کې بدګمانۍ نه پیدا کېږي. اکثر دا هلک چې کوي پر خپله ښځه باندې باید بدګمانۍ نه کوي چې کله واده شي چې تا ما سره داسې ازادې خبرې کولې، تا به بل چا سره هم کړې فلان او ډینګ وغیره. نو لحاظه د دې خیال به کې وساتلی شي وه. نو که لږ ساعت دپاره خبرې چېرته کېږي بل تپوس مپوس کوي نو خیر دی، لیکن د حدود کراس کوي نه چې بیا سبا له پکې خفه نه وي په دې خبرو باندې.